مجنون بیا د هغې لیلا محبت زړه ته واچوئ. زه کله کله تاسو ته وایم چې هغې به څه کول، کله کله به یې د لیلا د کوڅې د سپي پښې مچولې. لکه هغه شاعر نه وایي فای سگ مجنون و بوسید خلق گفت این چی بود. مجنون به د لیلا د کوڅې د سپي پښې ور مچولې، خلکو به ورته ویل دا څه کوې؟ گفتو این سگ در کوچه لیلا رفته بود. ول دا سپی د لیلا په کوڅه کې تللی دی. مولانا روم رحمت الله علیه وایي عشق لیلا کی کم عشق مولا کی کم از لیلا بود. مجنون په دې کې تدې ته تیار دی چې د لیلا په محبت کې د لیلا د کوڅې د سپي پښې مچوي. او مسلمان د الله تعالی د محبت دعوه لري چې زه د الله سره محبت لرم، ځکه د الله سره عشق لرم. ګوره که د چا په زړه کې د الله تعالی محبت او عشق نه وي، د هغې عبادت المنځ روژه او د هغې ته 1000 ګټه نه کوي. ځکه د دې ټولو بنیاد د الله تعالی محبت دی چې د الله تعالی سره به د سړي عشق او مینه وي، بیا به د الله په محبت کې سړی کښته او پورته کېږي. مولانا روم رحمت الله علیه وی عشق مولا کی کم از لیلا بود. د مولا عشق به د لیلا د عشق څنګه کمی، گوی گشتن بحر ان اولا بود. د هغې په محبت کې ځان لیونی کول دا د ټولو څه لوی عمل دی. نه بیا خو هغه مجنون چې د لیلا په عشق کې دومره بېتابه، لیکن د هغه عشق نتیجه څه وه؟ د عشق نتیجه دا وه چې یو څه زمانه بعد په غزنګلو کې در په دره د لیلا په عشق کې وفات کېږي. که چیرې هغې دغه خپله زندګي د لیلا د عشق څخه بغیر د الله تعالی په عشق تېره کړي، بیا به د هغې د زندګۍ کم اجري، بیا به د هغې د حالاتو کم اجري، بیا به د مرګ بعد د الله په دربار کې د هغې کم قدري، او بیا به د هغه عشق اخره نتیجه وصالي، د هغه عشق اخره نتیجه به د الله سره ملاقات دي، د هغه عشق اخره نتیجه به د خپل محبوب دیدار بس. او دنیا کې عاشق ته لوی شی دا دی چې د محبوب دیدار او وصال او ملاقات د ته نصیب شي. ځکه الله تعالی د انسان په زړه کې عشق خامخا شی دی. د انسان زړه بغیر د عشق نشي کېدلی، ځکه زموږ دین د انسان بنیاد پر عشق باندې دی، لیکن د عشق بغیر د انسان زندگی ګټه نه لري. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله لیکي وایي شیطان الله تعالی یو مخلوق پیدا کړی دی، په شیطان کې 3 عین وو، لیکن 4م عین نه و، شیطان ګمراس. شیطان کې د عبادت عین و، شیطان عابد ولو. شیطان دومره عبادت کوي چې د عرش د لاندې به هغې د عبادت باقاعده صفونه جوړو، د هغې به ټوله ژوند په عبادت کې تېره دی. شیطان عالم ولو، ځکه دی معلم الملائکه ولو، هغې به د عرش لاندې صفونه جوړو، دی به پر منبر باندې ورته ناستو، ملایکو ته به د عبادت طریقې ورښولې. او شیطان عارف هم د الله تعالی حقیقت، د الله قدرت، د الله تعالی ټوله کمالات، د الله ټوله صفات شیطان ته معلومېدل. نو د عابد والا عین په شیطان کې ولو، عابد خو د عالم والا عشق، د علم والا عشق په شیطان کې عین وو، شیطان عالم هم وو. د عارف والا عین په شیطان کې مو عارف هم وو، عالم وو، عابد وو، عارف وو، لیکن یو د عشق عین وو، پکې پر الله باندې عاشق نو. چې کله د عشق والا عین په شیطان کې نو، نه هغه عبادت را وګرځاوه، نه هغه معرفت را وګرځاوه، نه هغه علم را وګرځاوه، یو شی نه را وګرځاوه، بیا ملعون سو، بیا د الله تعالی د درګاه سو وشړل سو. و ان علیک اللعنه الی یوم الدین، بیا د قیامت پورې د الله تعالی د لعنت لاندې مخلوق سو. نو د انسان زندگی بغیر د عشق نسی کېدلی. د انسان په مزاج کې الله تعالی د عشق ماده یې شی ده، لیکن که دغه ترتیب د عشق غلط ولاړ سي، بیا خو د انسان د پاره خساره ده، د انسان د پاره نقصان ده، د انسان د پاره تباہی ده. د هغې نتیجه اخر رجړه او پښیماني ده. بس هغې که د چا په حسن او جمال باندې سړی عاشق و دوکس، هغې که د چا په مال او دولت باندې سړی عاشق و دوکس، هغې که د چا په منصب او قدرت باندې سړی عاشق و دوکس، هغې که د چا په مشرتوب او په لیډري او په قیادتو په رهبري باندې سړی دوکه سي چې دا زما لیډر دی، دا زما مشر، نو د هغې سره سړی عشق روان کړي. ما درته ویل د هغه عشق په الله قسم که نتیجه بغیر د پښیمانۍ، بغیر د نقصانه، بغیر د خسارې، بغیر د تباهۍ سه یو سړي تور پاتې شي.
که د انسان دپاره د خوشحالۍ نتیجه راوړي، که د انسان دپاره د راحت نتیجه راوړي، که د انسان دپاره د کامیابۍ نتیجه راوړي، که د انسان دپاره د وصال او د دیدار نتیجه راوړي، هغه صرف د الله تعالی عشق دی چې انسان یې په زړه کې راواچوي او د الله تعالی عشق ته پر نورو عشقو ټولو باندې ترجیح ورکړي. نو ځکه دا د مؤمن صفت به همي او دا د الله تعالی فرمان به همي، والذین آمنوا اشد حبا لله. د مؤمن په زړه کې به د الله تعالی محبت، د الله تعالی د محبت علامه او معنا څه ده چې کم څه د الله تعالی د محبت په مقابل کې رالو هغه به پر شا غورځي. بس دې خوا ته د الله تعالی د محبت تقاضا راله، دې خوا ته ستا د پیسې او د ګټې تقاضا راله. اوس ستا ایمان په امتحان کې دی چې د چا محبت دی، د پیسو عشق دی که د الله عشق دی. پر دې ځای د سړي ایمان قتل کېږي. دې ځای کې د قومیت تقاضا راله چې زما پلانکی مشر کېږي، زما پلانکی وزیر کېږي، او دې ځای کې د الله د محبت تقاضا راله، دا سره ټکر سوی. اوس ستا ایمان په امتحان کې دی چې د الله عشق دی که هغه عشق دی. نو هر شي باندې چې دنیا امتحان دی او دی امتحاني زندگی کې پر سړي باندې پر هر عمل الله تعالی انسان ګوري چې زما معشوق زما عاشق دی که د نور څه عاشق دی. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی کې د الله تعالی عشق راولي. الله دې مې زندگی د الله په محبت کې تیره کړي. الله دې د څو قبول کړي.